د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر له هیواد څخه بهر میشتو هیوادوالو سره وکتل. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د ملي دفاع سرپرست وزیر له هیواد څخه بهر میشتو هیوادوالو سره وکتل. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له یو شمېر هغو هیوادوالو سره چې په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې میشت دي د اسلامي امارت له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره هیواد ته راغلي وو نن په خپل کاري دفتر کې وکتل. دغو هیوادوالو د افغانستان ملي دفاع له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د یو سوکاله او پرمختللي هیواد لپاره خپل نظریات او وړاندیزونه وړاندې کړل او هغه څه چې په دغه سفر کې لا نږدې ولیدل د هغوی پر خلاف یې د غربیانو تبلیغات پروپاګند وبلل او همداراز د هیواد په کچه د امنیت رامنځته کولو د زیربناو پروژو پیل کول او نورو پروژو ته امیدواري وښوده. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر د دغو هیوادوالو د احساساتي خبرو او وړاندیزونو له اورېدو وروسته وویل چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. کومې ستونزې او مشکلات چې شتون لري ډېر ژر به حل شي. هېڅ شی له امنیت څخه بهتر نه و. نن ورځ هغه د خدای په کامل نصرت او د خلکو په قربانیو سره په دغه ځمکه راغلی دی. باید شکرانه ادا کړو او د دغه فرصت څخه په استفادې سره په دې هیواد کې په پرمختګ کې برخه واخلو. او وروستی خبره ده چې د سټنډر ادارې یو ځل بیا ایران ته د بې کیفیته تیلو ټانکرونه وګرځول. د افغانستان سټنډر ملي ادارې ایران هیواد ته د 6 ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ګرځولو خبر ورکړی دی. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د نیمروز بندر له لارې 6 ټانکره بې کیفیته تیل چې د دې ادارې له سټنډرونو سره یې مطابقت نه درلود بیرته ایران ته ګرځولي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې وروستیو کې د سټنډر ملي ادارې په خورا جدیت د بې کیفیته تیلو د واردولو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. یا د ادارې له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې هېواد ته با کیفیته توکي وارد کړي، که نه نو له ورته قانوني چلند سره به مخ شي.